محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو روایت مبارک پیش کړي. د دې روایت راوی حضرت ابو هریره رضی الله عنه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مشهور او خاص شاګرد دی. حضرت ابو هریره رضی الله عنه د حدیث مبارک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو څو مختصری او جامع جمله او نصیحتونه را نقل کړي دي چې په هر جمله کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو یو ډېر لوی حصه پرته ده. نو دې وخت کې زه ستاسو حضور کې د هغې جامع او د هغې مختصرو نصیحتو یو څه تفصیل بیانوم. الله تعالی دې ماته د صحیح بیانولو توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته پر هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. په هغه نصیحتو او جامع جملو کې حضرت ابو هریره رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اولنی نصیحت را نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به موږ ته ویل چې وحرص علی ما ینفعک، چې کم شی تا ته نفع در رسوي د هغې شي متعلق حرص کوه، د هغه شي طلب کوه، د هغه شي تلاش کوه. د دې مقصد دا چې کم شی تا ته د آخرت په لحاظ، چې کم شی تا ته د الله تعالی د رضا په لحاظ، چې کم شی تا ته د الله تعالی د قرب و د نزدېکت په لحاظ باندې نفعمند او فایدمند دی، په هغې کې حرص کوه، په هغې کې چسپاندي کوه، د هغې طلب کوه، د هغې تلاش کوه. نو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو جامع نصیحت او یو جامع جمله ده. اسی د دنیا په کارو کې حرص کول، د دنیا په کارو کې طلب و تلاش کول او د هغې متعلق جد و جهد او منډې و ترنډې کول، دا زموږ په دین کې ناخوښه عمل دی. چې سړی د دنیا د مال و دولت متعلق حرص کوي، یا یو سړی د نامو د شهرت متعلق حرص کوي، یا یو سړی د منصب و د حکومت متعلق حرص کوي، نو دی کې زموږ د دین تعلیم دا دی چې سړی دا حرص ناخوښه عمل دی، دا په انسان کې عیب معلومیږي. بلکې د دې متعلق زموږ د دین تعلیم دا دی چې کم شی په حلاله طریقه، کم شی په جایزه طریقه، کم شی په درمیانه کوشش باندې الله تعالی ستا په قسمت کې ایښی دی، پر هغې باندې قناعت وکړه او د هغې پر وجود او پیدا کولو باندې د الله تعالی شکر ادا کړه. ځکه د دنیا ترتیبونه داسې دي، د دنیا کارونه داسې دي، د دنیا خواهشات داسې دي، د دنیا ارمانونه داسې دي چې دا په زندگی کې چا پای ته نه ورسول. چې د دنیا هر څومره لوی حاکم او حکومت والا او سلطنت والا تیر سوی دی، او د دنیا هر څومره لوی مالدار او صاحب د ثروت او د دولت تیر سوی دی، که چیرې تاسو د هغې د حالاتو مطالعه وکړئ، هغې هم خپل ارمانونه او خپل خواهشات په دنیا کې پای ته نه دي رسولي. تاریخ الخلفاء کې لیکلی دی سلیمان ابن عبدالملک دا د بنو امیه و ډېر مشهور بادشاه او ډېر غټ سلطنت و حکومت یې او ده ته الله تعالی ډېر حسن او ځواني ورکړې وله. ده به څلرمه ورځ نوې نکاح کوله. مخکینۍ زنانه ته به دستي طلاق ورکاوی، بله نکاح به کوله. نو یو وخت د خپل غرور، د خپل بادشاهت او د خپل منصب و حکومت په ډېره مستي کې دی. مروی چا دا ویل چې په دنیا کې خوشحالي نسته او په دنیا کې راحت نسته او د دنیا خوشحالي او راحت سړی پای ته نسي رسولی، نو د ځانه سره دا فیصله وکړه چې زه د دنیا خوشحالي او راحت پای ته رسوم. د ځانه سره یو مینځه چې د هغې متعلق دی ډېر عاشق، نو هغې د ځانه سره په خپل حرم و کور باندې دننه کړه او د وخت هغه موجودې بهترینې میوې، بهترین نعمتونه، خوراکونه دا یې ټوله ځان ته په دې حجره کې کښېښول
او چې کوم د حکومت ذمہوار خلک دی هغوی ته دا ویل که په نن ورځ کې زما د حکومت نیمه حصه بل څوک ونسي له به د هغې خبر ماته نه راکوئ، نن به د مشکل خبر ماته نه راکوئ، زه نن ورځ په خوشحالي او په راحت او په عشق او په مستی کې تېروم. چې کله د هغه میندې سره په دې خپل محل کې څه وخت تېر سو، ګینټه تېره سوه، دوې تېرې سوې، دی هغه په خپل عشق کې د هغې په خولو کې د انګور دانه راله او الله تعالی د انګور دانه په دې ستوني کې پساو کړه. هغه د ده مخ ته صابند یې غورځېده تر هغه وخته پورې ستونی بند و چې تر څو پورې د ده مخ ته پر هغه ځای باندې د هغې ساه وختله. او ستاسو په خیال باندې چې د ده په حرم کې د ده په کوټه کې چې دی په کم نیت باندې راوتلی و او ده په کم نیت باندې کښېنستلی و او ده په کم ترتیب روان کړی و، لیکن الله تعالی هغه ورځ پر ده باندې دی کا چې بیا څو ورځې څو زمانه د هغې په عشق کې دی د لیونیانو او د سرګردانو انسانانو په شکل کې ګرځېدی. نو مقصود می دا دی چې د دنیا ترتیبات داسې دي، د دنیا خواهشات داسې دي، د دنیا تمناګانې داسې دي چې هغې د دنیا هر څومره حاکم دی، هر څومره صاحب سلطنت دی، هر څومره مالدار دی، هر څومره صاحب د مال او د دولت دی، هغې فای ته نه دي رسولي تر اوسه پورې. لکه هغه شاعر وایي کار دنیا کسې تمام نه کر، د دنیا کار چا فای ته نه ورسوی. نو د دنیا متعلق زموږ د دین تعلیم دا دی چې کوم شی الله تعالی په جایز او په درمیانه کوشش باندې ستا په قسمت و نصیب کې ولیکئ، که مال و دولت دی، که نوم و شهرت دی، که منصب و حکومت دی، بس پر هغې باندې قناعت وکړه، پر هغې باندې د الله تعالی شکر ادا کړه او د دې سما سوا د نورو حرص، د نورو طلب و تلاش په زړه کې مه راګرځوه. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د دنیا الله تعالی نظام داسې جوړ کړی دی لو کان لابن آدم وادیا من ذهب، که الله تعالی دی بنده ته دا یوه دره د سرو زرو ورډکه کړي، دره چې د غرو مابین غټه حصه ده او غټه دره ده، دا د دې بنده دپاره د سرو زرو د سوني الله ډکه کښېږدي. لیحب ان یکون وادیان، دسته به زړه دا تمنا کوي چې کاش کې دوې درې وی. ولو کان له وادیان، که چیرې دوې درې الله تعالی د سرو زرو ورته ډکې کړي او د سوني او د مال او دولت یې ورته ډکې کړي، لیحب ان یکون ثالث ثلاثه، دی به دستي دا تمنا کوي چې کاش کې دا درېیمه هم ډکه وی. زموږ او ستاسو عرف و معاشره ده چې د کم چا څومره پیسې ډېرېږي د هغې تجارت پر مخ باندې ځي، چې چا در بارډر ورسوی په بارډر کې د ده کار پای ته ورسېدی دی دستي در دوبۍ پورې رسوي، چې چا در دوبۍ ورسوي هغه یې دستي در جاپان رسوي او در هغه وخته پورې دی د خپل کار ته د خپل ترتیب ته ترقي ورکوي او د ده طلب و تلاش د ده حرص دومره زیاتېږي چې در کومه وخته پورې پر ده باندې د مرګ او د آخرت فیصله را رسېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د دنیا نظام الله تعالی داسې جوړ کړی دی که چیرې یو بنده ته الله تعالی یوه دره د سرو زرو ډکې کې دی د دویمې تلاش کوي او که چیرې الله تعالی دوې ورته ډکې کې دی د درېیمې تلاش کوي، لیکن د ده زړه به کله ډکېږي، د ده نس به کله ډکېږي، د ده دا وږې سترګې به کله ډکېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، د ده نس، د ده زړه، د ده حارسمنې سترګې هلته ډکېږي چې دی د قبر په توره کنده کې کښېښول سي. نو د قبر د تورې کندې د ایښولو څه مخکې نوره د ده دپاره د مړتیا شکل، د صبر شکل، د قناعت شکل نسته. البته په یو شي باندې په دنیا کې سړی مړیږي، هغه شی قناعت دی، هغه شی صبر دی. قناعت معنا دا چې کومه حصه د مال و دولت الله تعالی په جایزه طریقه، الله تعالی په حلاله طریقه، الله تعالی په درمیانه کوشش باندې ستا په نصیب کې ولیکله، بس پر هغې باندې صبر وکړه، پر هغې باندې د الله تعالی شکر ادا کړه او په زړه کې دا یقین وساته چې بس دغه مقدار زما نصیب دی، دغه زما قسمت دی او دا د الله تعالی تقدیر دی، زما متعلق د الله فیصله ده او په دې کې زما نفع او زما ګټه ده. نو د دنیا متعلق حرص ناخوښه عمل دی زموږ په دین کې، لیکن د دین متعلق د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی جمله کې تعلیم دی چې وحرص علی ما ینفعک، د هغه شي حرص کوه، د هغه شي تلاش کوه، د هغه شي طلب کوه چې هغوی د آخرت په لحاظ ستا دپاره خوندوري او ستا دپاره نفعمند و فایدهمند. مثلا
یو سړی دی ولیدی چې هغه ډېر ښه عبادت کوي، نو زړه کې دستي دا حرص پیدا کول چې کاش د دې سړي غوندې عبادت زم وکړم. یو سړی دی ولیدی هغې ته الله تعالی د دین بهترین نعمت ورکړی دی، په هر شکل چې ورکړی دی، نو زړه کې دستي دا حرص پیدا کول چې کاش الله تعالی ما ته هم داسې نعمت راکړی. یو سړي ته الله تعالی ښه بچان ورکړي دي، هغه د دین ګلان دي، هغې د دین په اعمالو منور دي، دستي په زړه کې دا حرص پیدا کول چې کاش الله تعالی ما ته داسې بچي راکړي وای. د دې حرص کول، د دې تلاش کول، د دې طلب کول، دغه حرص او دغه تلاش او دغه رقم دغه طلب دا زموږ په دین کې محبوب عمل دی، او دا زموږ په دین کې ډېر خوش عمل دی، او دا زموږ په دین کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام انسان ته فرمان دی. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام لوی نصیحت حضرت ابو هریره اولنی دا را نقل کوي چې واحرص علی ما ینفعک، چې کم شی تا ته نفع درسوي د آخرت په لحاظ، په هغې کې حرص کوه، په هغې کې طلب کوه، د هغې تلاش کوه. صرف د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث هم نه دی، تاسو د الله تعالی کلام وګورئ، هغې ټول په دې باندې ډک دی. الله تعالی قرآن کریم کې فاستبقوا الخیرات، په نیکو کارو کې د دین په کارو کې یو د بل سره مسابقه کوئ. مسابقه ته د په منډه کې د دسه ځان مخکې کول، د ستاسو ځان مخکې کول. مسابقې په دنیا کې نه دي، مسابقې په نورو ترتیباتو کې نه دي، مسابقه په تربرګلوي کې نه ده، مسابقه په نامو او شهرت کې نه ده. مسابقه کسته الله تعالی د دین په نیکو اعمالو کې فاستبقوا الخیرات، په نیکو کارو کې مسابقه کوئ. الله تعالی انسانانو ته څه وایي؟ وسابقوا الى ربکم سابقوا الى مغفرة من ربکم، د الله تعالی مغفرت ته سره را منډې کوئ. وجنة عرضها السماوات والارض، که تاسو منډې سره وهئ یو د بله څه مخکې کېږئ، هغه جنت ته منډې ور وکئ، د هغه جنت متعلق یو د بله څه ځان مخته کوئ چې کوم جنت ته الله تعالی دومره بسور ورکړی دی لکه مځکو اسمانونه. قرآن کریم کې الله تعالی جنت ذکر کوي، او بیا د جنت نعمتونه ذکر کوي، او بیا د جنت هغه راحتونه ذکر کوي. د هغې څه وروسته الله تعالی انسانیت ته څه وایي؟ وایي وفي ذلک فلیتنافس المتنافسون، په دې شي کې هغه مقابله کوونکي مقابلې سره کوي. د مقابلې ځای دغه جنت دی، د مقابلې ځای دا د جنت حورې دي، د مقابلې ځای دا د جنت نعمتونه دي. نو الله تعالی وایي فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، په دې کې متنافسین په خپل مابین کې مقابلې کوي، او په هغې کې مسابقې کوي، او یو د بله څه منډې کوي، او دې جنتو ته خلک ځان رسوي. او دا جنت د مسابقې او دا جنت د دوړ او د منډې ځای دی، او دا د دې مستحق دی چې سړی دې ته مسابقه وکړي. زموږ د امت کې الله تعالی صحابه تیر کړي دي، صحابه عجیبه خلق تیر سوي دي، د هغې عجیبه فکرونه دي، د هغې عجیبه ذهنونه دي، د هغې د زندګۍ ټولې مسابقې په دین کې راغلي دي. هغې سره 40 ساعته دا فکر ورسره چې زما په زندګي کې به، زما په عملنامه کې به څنګه زیاتوب وسي، زما په زندگی کې به د جنت اعمال څنګه راسي، زما عمل نامه کې به د جنت اعمال څنګه ولیکل سي. د حضرت عمر رضی الله عنه بچی مشهور صحابي حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه مدینه منوره کې یو ځل د حضرت ابو هریره رضی الله عنه ملاقات لراله. چې کله ملاقات شروع سو سره کښېناست، نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه یو حدیث ورته پیښوي، ورته عبدالله ما خو د پیغمبر علیه السلام څخه اورېدلی دي چې کم سړی د مسلمان په جنازه کې شرکت وکړي، الله تعالی هغې ته یو قرات اجر او مزدوري ورکوي، او چې کم سړی در دفنه پورې در پټوالې پورې په جنازه کې شریک وي، الله تعالی هغې ته 2 قراته اجر ورکوي. قرات مدینه منوره کې د سونې یو خاص وزن و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د انسانانو د فهم د پاره، د انسانانو په دماغ کې د علم راوستلو په خاطر باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام قرات ذکر کړی دی. او بل حدیث کې بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې د جنت قرات دا د احد د غره څخه ډېر زیات دی. بلکې زه دا وایم چې د جنت د اجر او د مزدورۍ قرات د احد د غره څخه څه کوي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې اندازې بیانوي صرف زما استاد د علم متعلق، او د دې عظمت او لویي بیانوي چې جنت کې دومره لوی اجر دی،
ورنه زما او ستا سره الفاظ نسته چې په هغې باندې موږ د جنت اجر بیان کړو چې څومره لوی اجر الله تعالی ورکوي. نو ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام کله د قرات سره مناسبت ورکوي، کله د بل شي سره، کله د بل شي سره، صرف چې هغه خبره زما او ستا په دماغ کې د هغې فهم په اسانه باندې راسي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته یا ابو هریره ستا په خدای قسم تا د پیغمبر څه اورېدلی دي؟ هغه ورته د خدای په ذات قسم چې زما دغه غوږو د پیغمبر څه اورېدلی دي او زما د زړه او زما د دماغ در دې اوسه پورې محفوظه ساتلی دي. نو حضرت عبدالله ابن عمر پر دې باندې ډېر افسوس کوي، ورته هاي کاش زه یو څو ورځې مخکې په دې حدیث خبر سوی وی، نن به زما څه په مدینه کې یوه جنازه پاته سوې نه وی، نن به ما په خپل زندگی کې په خپل عمل نامه کې څومره قراتونه جمع کړي وی او ما به د خپل آخرت دپاره څومره اجر و ثوابونه را جمع کړي وی. نو د صحابه کرامو سوچ او د صحابه کرامو حرص و طلب په دې شي کې ولو چې د هغې سره همیشه دا فکر ورسره، د هغې سره همیشه دا سوچ ورسره چې زما عمل نامه کې به نیک اعمال په کوم شکل را جمع سي او زما عمل نامه کې به د آخرت اجر و ثواب په کوم شکل را جمع سي. چې د کوم چا په دماغ کې الله تعالی دا حرص ورکړی دی، که د صحابه او څه وروسته عصرونه او زمانې دي، د هغې حالات زموږ او ستاسو مخ ته ښکاره دي. مدینه منوره کې د پیغمبر علیه صلات وسلام زمانه ده. د پیغمبر علیه صلات وسلام دپاره د مدینې په اطرافو کې یو دعوت راغلی د میلمستیا، او چونکې د دعوت اجابت و قبولیت سنت دی، نو پیغمبر علیه صلات وسلام دعوت قبول کړي او دا د پیغمبر طریقه مو چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام د مدینې منورې څخه وځي نو هغه د دعوت کور هغه په یو طرف کې دی. د پیغمبر علیه صلات وسلام سره د خپل کور زنانه زموږ د ټولو مؤمنانو مور حضرت عایشه مبارکه مور سره ده، چونکې دعوت والا دا دعوت کړی دی چې تاسو به دواړه راځئ. پیغمبر علیه صلات وسلام چې کله د مدینې څخه ووتی نو دغه کلي او د مدینې په مابین کې څه فاصله ده او دې فاصله کې ځنګل غوندې دی، درختې دي، د دې ځنګله په مابین کې روان دي. نو هلته نه بې ستري سته، نه هلته دریم سړی سته، نه هلته بل څوک سته. نو پیغمبر علیه صلات وسلام حضرت عایشې مبارکې ته وایي، ورته عایشې زما سره دوړ او مقابله کوي، زما سره منډه او دوړ کوي کې نه کوي، زما سره په دوړ او په منډه باندې درې ځایه پورې را سره ځي که نه ځي، زما او ستا په مابین کې دوړ او منډه کې مسابقه او مقابله ده. حضرت عایشه مبارکه ورته وایي زه ستا سره دوړ او منډه کوم. نو بیا په هغې ځنګله کې پیغمبر علیه صلات وسلام د حضرت عایشې سره دوړ کوي، منډه کوي، چې پیغمبر علیه صلات وسلام د مخه کېږي که عایشه. دې کې د پیغمبر علیه صلات وسلام څه مقصد؟ محدثین لیکي د پیغمبر علیه صلات وسلام یو مقصد دا دی چې د خپلې کور د زنانې دلاسایي، د خپلې کور د زنانې زړه اطمیناني کول او د خپلې کور و زنانو ته زړه ورنږدې کول او د هغې محبت خپلول، لکه دا د پیغمبر علیه صلات وسلام طریقه هم وله. او دویم د پیغمبر علیه صلات وسلام مقصد دا دی چې امت ته دا تعلیم وله ورکوي چې هر څومره بزرگ سے، هر څومره لوی سړی سے، هر څومره عالم سے، لیکن چې کله کور ته رالی کور کې به د انسانیت گزاره د انسان وي، د انسان گزاره په کور کې څنګه وي، چې کله د زنانې مزاج دی د زنانې پر مزاج د زنانې سره تلل، چې کله د بچي مزاج دی د بچي پر مزاج د بچي سره تلل، چې کله د مور او د پلار مزاج دی د مور او پلار پر مزاج د مور او پلار سره تلل، او د هغې دلدادګي کول، د هغې د زړه رانیول او د هغې سره په انسانیت کې زندگی تیرول. نو ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام امت ته دا تعلیم ورکوي چې زه د خپلې زنانې د زړه رانیول په دې شکل کوم چې د هغې زړه مسابقه او منډې ته ګوري غواړي، نو زه د هغې سره مسابقه او منډه کوم. لکه یو حدیث شریف کې راځي، حضرت عایشه مبارکه وایي چې زما او د پیغمبر علیه صلات وسلام په مابین کې 2 ځله مسابقه راغلې ده. په اول ځل کې پیغمبر علیه صلات وسلام مسابقه زما سره ګټلې ده، لیکن دویم ځل چې زما او د پیغمبر علیه صلات وسلام درمیان کې مسابقه راله، نو چونکې دې زمانه کې د په بدن کې لږ ضعف
او د عمر ډیروالی او د په بدن کې لږ کمزوري او درندوالی نو دویم ځل مسابقه زه ځینې مخته سوی یم. نو پیغمبر علیه السلام به ماته وی عایشې تلک بتلک، زما او ستا مسابقه دا او هغه ده. نو زما او ستا مسابقې سره ونیول، یو ځل ته د مخه سوی یو ځل زه د مخه سوی. و چې کم خلق د پیغمبر علیه السلام په سنتو باندې عمل کوي، چې کم څوک د پیغمبر علیه السلام پر دې طریقه باندې ژوند تیروي، د هغې زندگی په کم شکل. حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه زموږ د صدی مجدد دی، د هغې غالبا 1400 کتابه تصنیف راغلی. د هغې په طریقت کې په ډېره لوړه درجه کې خلیفګان رالو او د هر خلیفه سره الله تعالی داسې د دین خدمتونه واخیستو چې په معاشره کې د هغې په مثل بیا څوک نه و. تانایبون د هندوستان یو علاقه د دې کې حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه اوسېدی. نو ده ته یو ځل دعوت رالی د یو کلیس، او د کلیسه دعوت په دې شکل باندې رالی چې ته به د خپلې زنانې سره زموږ کور ته د میلمستیا دپاره راځي. نو حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دی وخت د بوډاوالي زمانه ده چې کله د زنانې سره روان سو لو لاره کې بیا یو ځنګل رالی، او هغه ځنګل کې دریم هم څوک نسته او د بې پردګۍ څه احتمال هم نسته. نو زړه کې دستي دا راوګرځېدو چې ما خو زندګي ټوله الحمدلله د پیغمبر علیه السلام پر سنت طریقه تېره کړې ده، او ټوله زندگی په دې حرص و تلاش کې وم چې زما زندگی کې د پیغمبر علیه السلام په سنت طریقه باندې عمل راسي. لیکن زما سره د پیغمبر یو سنت پاته دی چې پیغمبر علیه السلام د خپلې زنانې سره منډه او مسابقه کړې ده، لیکن ما د زنانې سره منډه مسابقه نه ده کړې. نو بیا په هغه ځنګله کې د دې بوډاوالي زمانه کې حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه د خپلې زنانې سره مسابقه هم کوي، صرف په دې نیت باندې چې دا د پیغمبر علیه السلام یو سنت دی او د دې سنتو زما سره حرص دی، د دې سنتو زما سره تلاش دی، او د دې سنتو زما سره طلب دی چې زه د پیغمبر په سنت په کوم شکل عمل وکم. نو بیا په هغه ځنګله کې د خپلې زنانې سره دوړ کوي، مقابله کوي او د هغې سره مسابقه کوي. نو چې د کوم چا په زندگی کې په دماغ کې الله تعالی د دین حرص ورچولی دی او هغې کې الله تعالی د دین طلب پیدا کړی دی او هغې د دین په تلاش کې زندگی تیروي، نو بیا هغه د پیغمبر علیه السلام پر سننو باندې او د هغې پر سنت طریقو باندې په دې شکل باندې عمل کوي. نو مقصود دا دی چې پیغمبر علیه السلام موږ او تاسو ته د حرص تعلیم را کوي، خو حرص د دین په امورو کې. چې کله دې په معاشره کې یو سړی ولیدی چې دا د الله تعالی بهترین عبادات کوي، نو زړه کې دا سوچ فکر دستی پیدا کول چې کاش زم داسې عبادات وکړم. چې کله دې یو سړی ولیدی چې دې ته الله تعالی بهترینه زندگی ورکړې ده او څومره په دینداري کې د دې سړي زندگی تیریږي، نو د ځانه سره دا سوچ و فکر و حرص پیدا کول چې زما هم زندگی په دې شکل باندې تیره سي. نو ځکه پیغمبر علیه السلام وایي احرص علی ما ینفعک، چې کوم کار تا ته نفع په آخرت کې درسوي په هغې کار کې به ته حرص کوې. لیکن بعضی وخت د انسان په دماغ کې حرص خورالی او د انسان سره دا سوچ او فکر پیدا چې د دین په کار کې زه حرص کوم، او په معاشره کې یو سړی ولیدی چې هغه ډیر دیندار دی، د ده په زړه کې هم دا رالو چې کاش کې زندگی د دې دینداره سړي په شکل تیره کړم. لیکن د دې سوچ سره سره دا فکر رالی یاره د دې سړي غوندې زندگی زه چیرې تیرولی سم، دا خو بزرگ سړی دی، دا خو صوفي سړی دی، دا خو په عباداتو کې عادت سړی دی او د دې ټوله زندگی خود پر دین باندې تیریږي. زما سره دومره وس، زما سره دومره توان او زما سره دومره توفیق د کومې خوا دی؟ نو د دې مایوسۍ په خاطر برطرف پر شاسې سړی را عاجزه سي. نو کله کله د مایوسي سړي ته راسي او عاجزي سړي ته راسي چې یاره زه خو داسې نسم کولی لکه دا سړی چې کوي. نو پیغمبر علیه السلام څه وایي؟ وایي چې کله خبره دې ځای ته ورسېدله نو واستعن بالله ولا تعجز. دویمه جمله دا ده چې بیا به په دې کې د الله تعالی سره معونت کومک غواړې، ولا تعجز، عاجزي به نه کوې، مایوسي او ناامیدي به نه کوې.
بیا به دستي الله تعالی ته لاس پورته کوي چې الله زړه خو مې عبادت غواړي، زړه مې دینداري غواړي، زړه مې نیک اعمال غواړي او زړه مې ستا د قرب د نزدېکت زندگی غواړي، لیکن یا الله عاجز یم، د ماحول څخه عاجز یم، یا الله د مجبورۍ څخه عاجز یم، یا الله د خپل مصروفیاتو څخه عاجز یم، یا الله نیسم کولای، ته ماته د دې نیکو اعمالو د کولو توفیق راکې، او یا الله ماته د دې نیکو د اعمالو کولو لار برابره کې، او یا الله ماته د نیک اعمال اسانه کې. نو واستعین بالله، بیا به د الله څخه دعا غواړې، بیا به د الله څخه معونت و کومک غواړې، او بیا به د الله تعالی څخه اعانت و مدد غواړې، لیکن ولا تعجز، مایوسي و عاجزي به په دماغ کې نه راګرځي. مثلا په معاشره کې یو سړی ولیدی چې هغې متعلق دی دا واورېدو چې دا د شپې ښه تهجد کوي، لمونځ کوي، عبادت کوي. زړه دې هم دا وغوښتو چې زه د شپې تهجد وکړم، لمونځ وکړم، عبادت وکړم، لیکن دوباره برطب شیطان په دماغ کې دا سوچ راوستی چې دا خو د دې سړي د وس خبره ده، دا په دې شي باندې عادت دی، او د دې سره د دې توفیق ستا، او د دې سره د دې وس و طاقت ستا. زه نه د شپې راپورته کېدی سم، نه مې سترګې راویښېږي او نه مې سترګې روڼېږي، نه زما سره دومره وس شته، نه زما سره توفیق شته. نو په دې خاطر ته برته مایوسه سې، برته پرشا سې. نو الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ژبه باندې موږ ته دا حقیقت بیانوي چې واستعین بالله، دستي لاس پورته کړه. یا الله زړه مې دینداري غواړي، په معاشره کې دا نیک بنده دی، نیک اعمال کوي، زما زړه هم دا غواړي چې د دې بنده غوندې نیک اعمال وکړم، لیکن یا الله د ده سره وس ستا او زما سره وس نسته. دی د شپې راپورته کېدی سي، زه نسم راپورته کېدی، د ده سترګې د خوبه سره روڼېږي، زما سترګې د خوبه سره نه راروڼېږي. نو د الله تعالی څخه توفیق وغواړه، د الله تعالی څخه مدد وغواړه، او د الله تعالی څخه معونت و کومک وغواړه، عاجزي و مایوسي مه کوه. محدثینو لیکلي دي چې کله په دغه ځای کې تا معونت و کومک وغوښتی او دعا دې وغوښتله او د دین د حرص و د طلب او د تلاش کوشش دې وکړې، نو بیا به الله تعالی د ستا دعا د دوو حالو سره نه خالي کوي. یا به د الله تعالی دعا پر دغه ځای باندې قبلوي، الله تعالی به د دې لمانځه او د دې عبادت او د دې تهجد د کولو توفیق ضرور درکړي. بیا به اساني الله تعالی درته جوړوي، او په مزاج کې به د الله تعالی بیداري پیدا کوي، او په دې وخت کې به پر دې عبادت باندې راپورته کېدی سي او دا عبادت به کوی سي. او که بالفرض الله تعالی د دې توفیق نه کړي در، بیا به صرف د دې دعا په خاطر باندې الله تعالی د قیامت په میدان کې تا په تهجد گزارانو کې راپورته کوي، او الله تعالی به دا تهجد که تا نه دی کړی، د دې ارمان او د دې افسوس او د دې تمنا په خاطر به الله تعالی ستا په عمل نامه کې پکې لیکي، او په قیامت کې به الله تعالی د دوی په صفو کې تا راپورته کوي. ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک هم داسې دی، یو سړی د زړه د صادق د زړه په صداقت باندې په معاشره کې د شهادت طلب وکړي، یا الله ماته د شهادت مرګ راک، یا به الله تعالی د دې سړي دعا قبلي، الله تعالی به مرګ د شهادت ورکوي. لیکن کچیرې د ده په نصیب و قسمت کې شهادت نه و، بیا به د قیامت په میدان کې د دې دعا او تمنا په خاطر الله تعالی په شهیدانو کې راپورته کوي. نو چې کله سړی د یو شي حسرت وکړي، د یو شي تمنا وکړي، د یو شي طلب وکړي، خو لیکن د هغې سره د زړه صداقت ضروري دی چې په صادقه طریقه سره، د عشق و د محبت په طریقه سره، بیا د الله تعالی د طرفه ډېره اساني ده، یا به الله تعالی د دغه عمل کولو توفیق ورکوي، کې نه کې ور الله تعالی به د دې عمل د اجر و مزدورۍ سره نه بې نصیبه کوي، بیا به په قیامت کې الله تعالی په عملنامه کې دغه اجر و مزدوري لیکي. زموږ د امت کې عجیبه خلق تیر سو. حضرت عبدالله ابن مبارک اکثر رائے پر دې ده چې د تابعینو په زمانه کې د امام ابو حنیفه رحمه الله زمانه کې په خپل وخت کې الله تعالی دومره لوی علم ورکړی و. بغداد چې د ده په عصر کې مدینة العلم بلل کېدل، د علم ښار، د ټوله بغداد استازي کل او لوی محدث حضرت عبدالله ابن مبارک. د ده په حالاتو کې لیکلی دي چې په بغداد کې د یو د حدیثو په درس کې 1100 مکبرین شمارس. مکبرین هغه خلک دي چې د دې ځای باندې د حدیثو درس وکړي، نو هلته د لوډ سپیکرو د ګویا سیسټم و ترتیب نه و هغه زمانو کې،
نو دې سب کې به بیا چند کسان ناستو، هغوی به په ناره باندې در بله صفه رساوي، هغوی به بیا ناره وکړه در بله صفه به یې رساوي، هغوی به بیا ناره وکړه در بله صفه به 1100 د حدیثو په درس کې د مکبرین شمار او یو د حدیثو په درس کې 40,000 خالد شي شمار سولې چې د هغې په وجه به د دسه محدثینو حدیث لیکل. او الله تعالی په دې عامه معاشره کې دومره قدر او عزت ورکړی و. د زمانه د هارون رشید بادشاه زمانه وه. یو شپه هارون رشید بادشاه د ماښام په وخت کې د خپلې زنانې سره د خپل کور او د خپل حرم پر چت باندې ناست دی. نو د ښار په یو طرف کې ژوژ سلو د هارون رشید بادشاه سره دا خطره پیدا سوه چې شاید دشمنانو د ښار پر یو طرف باندې حمله وکړه، نو په دې خاطر د انسانانو دومره ژوژ دی. نو دستي عسکر ور واستول چې ورسې معلومات راوړئ دا څنګه ژوژ دی. چې کله هغه عسکر راغلی باره یې وخندل، ورته یې بادشاه سلامت نه حمله ده نه د دشمن راتګ دی، صرف عبدالله ابن مبارک د ښاره سه د یو مصروفیت په خاطر باندې وتلی و، نن برته ښار ته راتلی، دومره دنیا د هغې مخله ور وتلې ده چې هغې نوژی وکړئ د الحمدلله وویل، دا ټولو خلکو د رحمک الله جواب ورکړئ، نو د هغې ژوژ در تا پورې راورسېدی. نو هغه زبیده خاتون به د خپل خاوند هارون رشید ته ویل ولې بادشاه ته م وایه چې زما حکومت الله تعالی دې خلکو ته ورکړی دی. نو چې کله حضرت عبدالله ابن مبارک وفات نه یو مرید او شاګرد په خوب کې ویني او ورته وایي الله تعالی څه در سره وکړو. نو دی ورته وایي چې الله تعالی خو عجیبه معامله را سره وکړه، الله تعالی مې مغفرت وکړي لیکن بغیر د استحقاق چې مستحق یې نه وم، الله تعالی ډېرې لوړې درجات راکړو. لیکن دا خبره هم ورته کوي چې زما څنګ ته چې کوم لوهار دی آهنګر دی چې دا اوسپنې ټکوي د هغې څه شیان جوړوي، زما د کور همسایه چې کوم لوهار او آهنګر و چې هغې ته الله تعالی په جنتو کې کومه درجه ورکړه، ما ته الله تعالی هغه درجه را نه کړه. د هغه شاګرد سره دستي د دې سوچ د دې فکر او د دې تصور رالی چې یو طرف ته عبدالله ابن مبارک دی چې د هغې ټوله زندگی په څه کې تېره سوه، او بل طرف ته لوهار او آهنګر دی چې هغې ټوله زمانه د اوسپنو په ټکولو کې تېره کړه، لیکن د مرګ بعد چې عبدالله ابن مبارک ته د آهنګر درجه نه ورکول کېږي. نو په دې سوچ و فکر کې هغه را روان د عبدالله ابن مبارک کور ته رالی. د کور په کلي محله کې د یو آهنګر پوښتنه وکړه، نو خلکو د آهنګر د کور معلومات ورکړي. چې رالی د آهنګر زنانې سره کښېناستې، د هغې سه د خاوند متعلق پوښتنه وکړه. هغه ورته یو زما خاوند غریب ټوله زندگی په مزدوري او په ستړیا کې تېره کړه، او هغې آهنګر ولو، هغې به اوسپنې ټکولې. چې کله وخت کې حضرت عبدالله ابن مبارک وفات سو، د هغې سره په نږدې ورځو کې دی وفات سو. نو هغه د حضرت عبدالله ابن مبارک هغه شاګرد و مرید دې زنانې ته خپل خوب ښکاره کوي چې ما په خوب کې عبدالله ابن مبارک ولیدی، او حضرت عبدالله ابن مبارک دا راته ویله چې الله تعالی خو مغفرت را په نصیب کوي، لیکن چې آهنګر ته الله تعالی کومه درجه ورکړه هغه درجه زما نصیب کې نه راله. ورته ستا خاوند څه عمل کوی؟ نو هغه زنانه ورته وایي چې زما خاوند خو څه خاص عمل نه کوی، هغې ټوله زندگی د مزدورۍ و د دکاندارۍ و د اوسپنې ټکولو، لیکن زما خاوند کې 2 عادت و. یو عادت دا و چې هغې به کله چې ټک ټکاوی پر اوسپنه باندې چې ټک به کله پورته کوي، په دې وخت کې که د مسجد څخه د الله اکبر اواز راغلی وی، دا چې ټک یې پر اوسپنه نه وهئ، بس پر شا یې غورځوئ. په دې نیت د هغې دا عقیده وه چې د مسجد دا ګویا څه چې کوم اواز د الله اکبر راوځي، دا نه د طالب اواز دی، دا نه د مؤذن اواز دی، دا د خپل رب اواز دی. چې هغې درته وایي راسه زما د کامیابۍ ځای اوس دا دی، راسه د فلاح و د نجات ځای دی اوس دا دی. نو بیا د هغې پر دې خبره د الله تعالی دومره کامل یقین چې بیا د لمانځه په ترتیب کې، د لمانځه په اوداسه کې، د لمانځه په شغل کې بیا د دسه نور هر صفات و دستي مسجد تللی. او دویم عمل زما د خاوند دا و چې زما د کور مخ ته د عبدالله ابن مبارک غوندې بزرګ کور و،
او چونکې د ګرمۍ زمانه و نو هغوی به ټوله شپه د خپل بام پر چت باندې پر عبادت المانځه باندې ولاړو او زما د خاوند چې به کله سترګې را روڼې سوې نو د غریب خو ټوله زندګي کې ورځ ستړې وله او د شپې د راپورته کېدلو وسو توان یې نه درلودی نو کله به یې په سترګو کې اوښکې راغلی ول یا الله کشکې دومره وسو توان دې را کړی وی چې لکه د عبدالله بن محرک چې یو شپه خو مې د عبدالله بن مبارک غوندې عمل کړی وی بس دا تمنا به وه او دا افسوس به کاوی او دا ارمان به کاوی لیکن ټوله وخت کې الله تعالی دومره توفیق نه کوي ور چې دی راپورته سي برته به بیدس نو هغه شاګرد ورته وایي دا هغه حسرت نایاب دی دا هغه ارمان دی دا هغه تمنا ده او دا هغه افسوس و ارمان دی چې کله سړی د کوم ځای څخه کوم ځای ته رسي چې صرف د یو تمنا په خاطر صرف د یو افسوس په خاطر صرف د یو ارمان په خاطر یو لوهار او آهنګر په جنت کې الله تعالی د هغې درجه د عبدالله ابن مبارک سم مخته کوي نو مقصود دا دی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعلیم هم دا دی چې تاسو د نیکو کارو متعلق حرص کوئ چې کله یو سړی پر نیک عمل باندې وویني دستي په زړه کې دا سوچ و فکر راګرځوه چې کاش کې زم داسې نیک عمل وکم که چیرې شیطان مایوسي و عاجزي په دماغ کې درکله د هغې مقابله دستي د الله تعالی په استعانت و دعا باندې کوه دستي الله تعالی ته دعا کوه چې یا الله زما په وس کې خو نسته یا الله ته راته اسانه کې یا الله ته وس و توفیق راته راکړې نو یا به الله تعالی دې سړي ته د دې کار توفیق ورکوي او که توفیق په نصیب کې نسو الله تعالی به د دغه کارکوونکو په ډله کې په قیامت کې راپورته کوي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه ته حضور ته چند صحابه کرام رالو او ټول غریبان صحابه دي او مسکینان صحابه دي نو هغوی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضور ته یو شکایت پیښوي څه ورته وایي ورته د الله رسوله موږ خو ډېر محنت د جنت او د آخرت په تلاش کې کوو لیکن زموږ سره چې کم مالداران صحابه دي په هغې په باره کې ډېر سوچ و فکر سره دی چې موږ کم جسمانی محنت کوو عبادت کوو هغوی هم دغومره جسمانی عبادت کوي لیکن هغوی د جسمانی عبادت سره سره الله تعالی مال و دولت ورکړی دی د مال و دولت په صدقو باندې د هغې په خیرات باندې د هغې په کومک باندې الله تعالی په حضور کې ډېرې لوړې درجې پیدا کوي چې د هغې په خاطر د هغې ګناهونه معافیږي د هغې درجات لوړېږي نو زموږ سره مال و دولت نسته او موږ په دې خلکو پسې څنګه ځان ورسو تاسو ګورئ د صحابه کرامو هغه تمنا او د صحابه کرامو د نظر هغه آخري زاویه پر کم حد باندې ولا هغې د مالدارانو سوچ د مالدارانو سره حسد په مالدارانو باندې غفته په دې نیت باندې کوله چې دې خلکو ځان له آخرت په پیسو برابر کړي او زما په نصیب کې نه دی او زه به خپل آخرت څنګه برابروم نن زما او ستا د سوچ زاویه پر کم ځای ده چې کله یو څوک په ښه موټر کې ووینم چې کله یو څوک په ښه کور کې ووینم چې کله یو څوک په ښه مال و دولت کې ووینم دستي مې غفته دا پیدا سي چې کاش کې ما ته هم الله تعالی داسې دولت را کړی وی ما هم زندګي په دا کور کې تېره کړې وی ما زندګي په دې سوارلي کې تېره کړې وی او ما زندګي په دا رقم راحت و نعمتو کې تېره کړې وی لکه زما د نظر زاویه در دې ځای رسیږي لیکن د صحابو د نظر زاویه در کومه ځای پورې وه هغې وی کاش کې الله داسې مال و دولت را کړی وی لکه دی چې په دې مال و دولت باندې د آخرت څومره کارونه کوي ما به هم په دې مال و دولت د آخرت ته هومره کار کړی وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د هغوی فریاد اوري ما ورته صحابه یو خبره در ښیم په هغې باندې عمل وکړئ الله تعالی به مې په قیامت کې د دوی سم مخته کړي ورته په کومه خبره عمل وکړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته د هر لمانځه څه وروسته درود 10 واره سبحان الله د هر فرضي لمانځه څه وروسته درود 10 واره الحمدلله او د هر فرضي لمانځه څه وروسته 4 واره الله اکبر ویل چې د دې عدد وصولو ته رسیږي که چیرې تاسو دغه عمل شروع کړئ نو د دې عمل په برکت به الله تعالی ستاسو درجه او ستاسو مقام په جنتو کې د دې مالدارانو سره مخته کړي غریبان صحابه ډېر خوشحاله سو او بالکل دومره د خوشحالۍ کیفیت دی چې یو سړي ته ډېر لوی نعمتونه ورکړي هغه دومره نه خوشحاله کیږي لکه په کومه خوشحالي چې صحابه د پیغمبر د درباره څخه برته راوځي لیکن د جنت مسله ده د انسان نفسیات دي
چاته حال نه وای پټ د هر لمانځه سبا د هر غریب صحابي په کونج کې لګیا دی سبحان الله د الحمدلله د الله اکبر وای. لیکن د هغې معاشرې مالداران د هغې سره هم د آخرت او د جنت فکر نو هغه مالداران دستي په تجسس کې سو چې دې خلکو یو خبره اورېدلې ده چې د هر لمانځه سره وروسته پټ په کونج کې پټ کېږي نو دستي معلومات پر معلومات پر معلومات هغې خبرې ته هغه مالدارانو هم دستي ځان ورسوي. د لمانځه بعد مالدارانو هم دستي هغه ذکر شروع کړي سبحان الله والحمدلله الله اکبر. غریبان بیا رالو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ای د الله رسول اوس خو دې مغه ذکر اثر روان کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته د دې سورسته نور زنسم سویل ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. د دې سورسته چې د عبادت هم کوي او د دې مال او دولت په خاطر خپل آخرت هم برابروي نو دا مال او دولت د الله تعالی یو احسان او فضل دی چې الله تعالی دته ورکړی دی. د الله تعالی په دې احسان او فضل کې نور زنسم سویل. اوس که سړی دې باندې غور وکړي نو د صحابه کرامو هغه سوال چې کله مالدارانو هم سبحان الله والحمدلله او اذکار سره شروع کو نو د صحابه کرامو هغه سوال خو برته پر ځای پاته دی. لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مقصد په دې کې صرف دا دی چې غریبانو تاسو هغه حسرت په دماغ کې پیدا کړئ تاسو هغه حرص په دماغ کې پیدا کړئ تاسو هغه ارمان په دنیا کې هغه تمنا په دنیا کې پیدا کړئ چې په زړه کې پیدا کړئ چې کاش الله تعالی ماته هم دومره مال او دولت را کړی وی کاش الله تعالی ماته دومره پراخي او وس را کړی وی چې لکه دا خلک چې د آخرت لپاره کم اعمال برابروي نو ما هم د آخرت لپاره د غومره عمل برابر کړی وی. نو دا ارمان او تمنا ده چې د دې په خاطر به الله تعالی تاسو د جنت کې د دوی سره یو ځای کړي یا به تاسو د دوی سره په جنت کې مخکې کړي. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات هغې موږ ته دا دی چې د دین په کار کې حرص کول او د دین په کار کې د یو بل سره مسابقه کول او د دین په کار کې یو د بل ځان مخکې کول. او که چیرې په دې ترتیب کې تاسو ته د عاجزۍ او د مایوسۍ خبره مخله راسي نو د هغې د عاجزۍ او مایوسۍ په مقابله کې بیا د الله تعالی سره استعانت او مدد غوښتل. د دې څه وروسته درېیمه جمله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا به ښکاروي ورته فإن أصابك شیء که په دنیا کې الله تعالی یو تکلیف در باندې کښې شوی بیماری راله مسکنت رالی غم رالی د بچی مرګ رالی د ورور مرګ رالی د فلار مرګ رالی د قریب مرګ رالی دنیا کې پر انسان باندې خامخا دا شان راځي نو ته به څه کوې فلا تقل لو انی فعلت کذا و کذا لکان کذا. بیا به د ځانه سره فکرونه او سوچونه ډېر نه کوې بیا به د ځانه سره ارادې او وسوسې ډېرې نه کوې بلکې د هغې په مقابل کې به څه وایې بل قل ما شاء الله قدر وفعل. دا د الله تعالی مشیت دی دا د الله تعالی تقدیر دی دا د الله تعالی اراده او رضا ده. ولی فإن لو تفتح عمل الشیطان دا وسوسې او دا سوچونه او دا فکرونه او د دې متعلق مختلف ارادې او لارې په دماغو کې راګرځول دا د شیطان د طرفه دي او شیطان ظالم دی په دې ترتیب کې نور پریشانه کوي. څه معنا مثلا په معاشره کې د یو سړي زوی وفات په معاشره کې د یو سړي فلار وفات نو د هغه سړي دپاره د دین تعلیم څه دی د دین تعلیم د هغه سړي دپاره دا نه دی چې د دې څه وروسته به دی دا سوچ و فکر نه کوي چې که ما د دې بچي علاج په پلانکي ډاکټر کړی وی زما بچی به نه وی وفات شوی که ما د دې پلار علاج په پلانکي اسپتال کې کړی وی زما پلار به نه وی وفات شوی او که ما د دې دپاره په پلانکي شکل بندوبست کړی وی ما ته به دا رافیشه نه وی دا سوچونه به نه کوې دا وسوسې به په دماغ کې نه راګرځې دا کارونه او دا ارادې به د دماغه باسي. یا د یو سړي په کور کې ډاکه او غلا راله نو د غلا او د ډاکې څه وروسته به مسلمان دا سوچ و فکر بیا نه کوي چې که ما پلانکی چوکیدار درولی وی د غلا به نه وی پیښه سوې که ما پر پلانکي وخت باندې دا تاله او کلفر لګولی وی بیا به دا نه وی پیښه سوې او که ما په پلانکي شکل د دې بندوبست او حفاظت کړی وی بیا به دا نه وی پیښه دا سوچونه به نه کوې نو څه به کوې
بل قل ما شاء الله وقدر دغه ما ته رافیشه د الله تعالی مشیتو، دا ما ته رافیشه د الله تعالی تقدیرو، دا ما ته رافیشه د الله تعالی قضا وه، دا ما ته رافیشه د الله تعالی فیصله وه. او د الله تعالی پر قضا او فیصله، د الله تعالی پر تقدیر او اراده باندې زما پر د خپل سر او سترګو باندې قبوله ده، او زه په دې باندې د الله تعالی و دربار ته خپلې غاړې ږدم. زما قبوله ده او زما غاړې الله تعالی ته ایښودل سوي دي. دا د پیغمبر علیه صلات وسلام تعلیم دی. ځکه دی حدیث کې عجیب و غریب تعلیم دی. در حقیقت په دې ټوله زندگی کې د اطمینان لار، د قناعت لار، د سکون او د راحت لار په دنیا کې زموږ مخ ته بله پرته نه ده. صرف یوه لار ده چې د الله تعالی د تقدیر پر عقیده باندې ایمان او یقین ساتل. بس ځکه دنیا کې یو انسان بغیر د غم نسی کېدی، په دنیا کې یو انسان بغیر د پریشانۍ نسی کېدی. ځکه لوایم چې الله تعالی د کائناتو کې 3 عالمه پیدا کړي دي. یو عالم صرف د خوشحالی دی چې جنت دی، یو عالم صرف د پریشانی دی چې جهنم دی. دنیا که د یو طرف خوشحالی ده د بل طرف غم دی، که د یو طرف اسانی ده د بل طرف سختی ده، او که د یو طرف دی د یو رقم ده د بل طرف بیا بل رقم ده. نو په دنیا کې پر سړی باندې غم راځي، د قریب مرګ راځي، او په دنیا کې پر سړی باندې مصیبت او حادثه او تکلیف او تاوان راځي. سړی د دې څه نسي خلاصېدی. ما مخکې درته ویل که یو سړی دا عقیده ولري چې زه دنیا په خوشحالي کې تېروم، زه دنیا داسې تېروم چې زه د غم نه ووینم، نو هغه سړی د دنیا د حقیقت څه ناخبره دی. د دنیا حقیقت الله تعالی داسې نه دی پیدا کړی. دنیا کې به سړی څنګه غم نه وویني؟ تاسو ګورئ د دنیا کې د ټولو څه اعلی ترین انسانان الله تعالی د انبیاو په شکل پیدا کړي دي. لیکن دیم ځکه چې پر انبیاو باندې څومره تکلیفونه راغلي دي، پر عامو انسانانو نه دي راغلي. ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل. د ټولو څه سخته زندگی د انبیاو تېره سوه، بیا د اولیاو تېره سوه، بیا چې دې معاشره کې انبیاو او اولیاو ته څوک ورنږدې دي، د دنیا زیات تکلیفونه الله تعالی پر هغه خلکو کښېښول. نو دنیا کې چې پر هغې باندې تکلیف رالی، پر هغې باندې حادثات رالو، واقعات رالو، ما او تا به څنګه د تکلیف خلاص؟ نو تکلیف خامخا راځي. د تکلیفو څخه مسلمان هلته خلاصېږي چې د جنت په دروازه باندې ننوتی. لیکن اوس د تکلیف متعلق که ته سوچونه کوې او ټوله شپه ناستې وسوسې کوې، او په ذهن کې د شیطان غلطي ارادې راګرځي، او په دې شکل باندې چې که ما دی کړی وی نو نه به وی را سره سوي، که ما دی کړی وی نه به وی را پیښه سوي، که ما دی کړی وی زه به د دې حادثې څه بچاو سوی وی. نو دا وسوسې او دا سوچونه او دا فکرونه او دا خطرات دا سړی در حد تیروي. آخر د انسان په دماغ کې د الله تعالی پر تقدیر باندې شکوه او ګیله سړی تور پیدا سي. کله کله د خولې څه دا وځي چې الله دا نه ولې ما ته را پیښه سو، په دې محله کې ګردو خلک بل چاته ولې نه پیښېده، په دې دومره قبیله او قوم کې بل چاته نه څه ورپېښه ما ته را پیښه سوه، په دې دونه علاقه کې بل چاته نه څه ورپېښه ما ته را پیښه سوه. او نعوذ بالله که دغه تقدیر به د الله تعالی باندې ستا شکوه او شکایت او ګیله پیدا سوله، بیا خو د دنیا هم په پریشانی او په غم کې ده، بیا د آخرت هم په پریشانی او په غم کې جوړ سلو. او ډېر ځله د دې تقدیر د شکوي او شکایت په خاطر الله تعالی سړی د ایمان سم فارغ کړي. نو په دې خاطر باندې پیغمبر علیه صلات وسلام وایي چې کله حادثه راله او کله واقعه راله، فإن أصابك شيء که چیرې تا باندې یو مصیبت راله، یو غم راله، یو څه رالو، فلا تقل لو انی فعلت کذا و کذا. بیا د ځانه سره سوچونو فکرونه مه کوه، بلکې د هغې د حل لاره یوازې د الله تعالی پر تقدیر عقیده وساته چې دغه مې زندګي وه، دغه مې نصیب و، دغه مې حکمت و، او دا د الله تعالی د طرفه زما متعلق مصلحت و، دا د دې کې د الله تعالی حکمت و. زه څه یم، زما علم څه دی او زما معلومات څه دي، زما حقیقت څه دی، زه به د الله تعالی حکمتونه څه ځان ته معلوم کړم چې په دې کې د الله تعالی څه حکمت و مصلحت. نو بیا د انسان دپاره د اطمینان لار هغه صرف اور صرف د تقدیر عقیده ده، چې انسان به د الله تعالی پر عقیده تقدیر باندې عقیده ساتي. په دې خاطر به خپل غم، خپل مشکل او د غم او د مشکل هغه پریشانی به ځان ته اسانه کوي. زه یوه آخري خبره لږ په توجه باندې چې تاسو پر دې لږ فکر وکړئ.
د تقدیر عقیده د انسان څه ده چې د انسان به د الله تعالی پر تقدیر باندې عقیده ساتي او والقدر خیره و شره كله من الله چې د الله تعالی د طرفه خیر او شر دا ټوله پر موږ باندې راځي. د تقدیر عقیده دا ده چې کله یو حادثه راځي د حادثې سمخ کې به انسان د هغه حادثې سره د ځان د بچاو او د حفاظت د پاره سل په سل کې بندوبست کوي. که د بیماری شکل دی ډاکټر له بزغلی، که د اپریشن شکل دی اپریشن له بزغلی، که بل طرف دی بل طرف ته بزغلی، که بل طرف ته دی بل طرف ته بزغلی. در هر څومره چې د وس وسي توانې وسي د دې مشکل څخه به ځان ګوري. کوشش بدای چې په دې مشکل کې زه مبتلا نسم او په دې حادثه واقعه کې زه را نسم. نو د دې دپاره به ډاکټر هم ګوري، د دې دپاره به هسپتال هم ګوري، د دې دپاره به حکومت له ورزغلي که هر قسم مشکل دی چې په کم چا باندې حل کېږي د هغې طرف ته به ورزغلي. د تقدیر په وجه به سړی د عمله څه لاس نه اخلي چې بس دواړه لاس پر لاس کښېږده ورته کښېنوه یاره که زما په نصیب کې او څه هغه به وي. دا د تقدیر عقیده نه ده. د تقدیر عقیده دا ده چې د پیښې څه مخکې به ته پوره کوشش کوې او پوره بندوبست به کوې او د خپل ځان حفاظت به کوې او پرهیز به کوې. پیغمبر علیه صلات وسلام ته یو صحابي وایي په ځنګله کې ورته یې د الله رسوله اوښ کوم یله کوې نو هسې پر الله باندې به توکل وکړم بس یله به کړم چې زما په نصیب کې څه هغه رقم ده. پیغمبر علیه صلات وسلام څه ورته وایي اعقل ساقها وتوکل، یو ځل یې پښه ور وتړه خپل احتیاط پوره وکړه د هغې څه وروسته پر خدای توکل وکړه. لکه مولانا روم رحمت الله علیه وایي بر توکل فای اشتر ببند، د الله تعالی پر توکل باندې د اوښ پښه ور وتړه. لیکن چې کله تا ټوله احتیاطونه وکړو او تا د خپل ځان او د قریب د حفاظت لپاره ټول تدبیرونه پر کار باندې واچول او په سل کې د خپل محنت او جهد او کوشش وکړي چې دا خبره ماته نسی رافیش، لیکن د هغې بعد وروسته بیرته در پیښ شوله. د هغې بعد ته په هغه حادثه کې واقع شوې، په هغه کار کې واقع شوې، په ترتیب کې در پیښ شو. د دې ځای څه اوس پر تقدیر عقیده روانېږي، د دې ځای څه اوس پر تقدیر باندې ایمان روانېږي. اوس به د الله تعالی پر تقدیر باندې ایمانی چې زه چې الله تعالی د کم کوشش متعلق مکلف کړی وم ما خپل کوشش وکړ، لیکن د هغې باوجود چې اوس الله تعالی ما ته راپېښه کړه دا د الله تعالی تقدیر و، دا د الله تعالی فیصله وه، دا د الله تعالی قضا وه. که ما هر څه کړي وای زما د زندګۍ څه دا شی نه په بله کېدی. نو د دې ځای څه بیا انسان د الله تعالی پر تقدیر عقیده ساتي. نو د پیښې څه مخکې احتیاط کول، د پیښې څه مخکې د بچاو او د حفاظت بندوبست کول دا د الله تعالی د تقدیر خلاف خبره نه ده، بلکې زه په دې باندې مکلف یم چې د پیښې څه مخکې به خپل احتیاطي تدابیر کوم. لیکن د پیښې څه وروسته بیا شکوه کول چې نو ولې را پیښه شوه، ما غدونه کوشش وکړي نو ولې زه په دې حادثه کې رالم. د پیښې څه وروسته بیا د الله تعالی پر تقدیر باندې شکوي او شکایتونه کول دا هم د الله د تقدیر خلاف خبره ده. نو د پیښې څه مخکې پوره بندوبست او حفاظت کول او د پیښې څه وروسته بس د الله تعالی د تقدیر عقیده ساتل دا د مسلمان دپاره د اطمینان لار ده، دا د مسلمان دپاره د سکون لار ده او دا د مسلمان دپاره د راحت لار ده. یو کافر دی د هغې قریب بیمار سو. زه د دې مثال تاسو ته پیښوم. هغې چې کله د خپل قریب هسپتال او ډاکټر له راوړی اپریشن له راوړی، لیکن د هغې قریب په اپریشن کې مړ سو. نو د هغې کافر دپاره په دنیا کې د تسلۍ یو څه نسته. د هغه سره به دا غم وي چې یاره دې ډاکټر ناپوهي وکړه، دې ډاکټر پر وخت باندې زما د قریب علاج نه وکړي او دې ډاکټر خپل ځان په غفلت کې واچوي او زما د دې قریب د علاج ښه بندوبست نه وکړي، نو ځکه دا قریب مړ سو. نو دی به همیشه دا سوچونه کوي چې کشکې پلاکې ډاکټر له مې وروړی وی، کشکې پلانکی رقم اپریشن مې کړی وی، کشکې په پلان اپریشن مې کړی وی، کشکې په پلان هسپتال کې مې علاج کړی وی. بیا به د ټوله زندګي په دغه وسوسو کې، په دغه تشویشو کې، په دغه پریشانیو کې تېرې شي. لیکن یو مسلمان دی هغې چې کله خپل قریب ډاکټر له راوړی او د هغې ډاکټر کې په هسپتال کې دننه په اپریشن کې د هغې قریب مړ سو، د هغې سره د تسلۍ ډېر بهترین بندوبست ده. هغه به وایي چې ما خو د خپل قریب علاج وکړی،
د هغې مې اپریشن ورته برابر کړي، ډاکټر مې ورته برابر کړي، چې څومره ترتیبونه مې وکړو هغه مې ټول په وس کې و، هغه مې ټول وکړو. لیکن چې اوس هم زما پر قریب باندې مرګ رالی، دا د الله تعالی فیصله وه. زما د قریب نور ساهونه خلاص، زما د قریب نور د پښو قدمونه ختم سو، زما د قریب نور د رس ګولې پر دې مځکه باندې ختم سوې. نو که ما هر څه کړی وای، که ما په هر چا باندې علاج کړی وای، که ما په هر څه باندې اپریشن کړی وای، که ما په هر شي باندې ترتیب کړی وای، نن زما قریب د دغه ورځې د دغه مرګ ما نسو بچاولی. نو دا به د مسلمان عقیده وي د الله تعالی د تقدیر، او په دې عقیده باندې به مسلمان ته تسلي او دا سوچونه او فکرونه به د مسلمان په دماغ کې نه وي. نو مسلمان به په دې شکل الله تعالی د پریشانۍ څخه بچاوي. نو مقصود مې دا دی چې د الله تعالی پر تقدیر باندې عقیده ساتل. د دې مخکې به پوره احتیاط سړی کوي، او د احتیاط څخه وروسته که خبره پیښ رسوه نو دا به د الله تعالی تقدیر او فیصله بولي. حضرت عمر رضی الله عنه دور دی، د آخره واقعه بیانوم. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل دور کې د مدینې منورې څخه امیر المؤمنین دی، د شام په دوره باندې راځي، او د شام والی حضرت ابو عبیده ابن جراح دی. په دې وخت کې چې د شام ته رانږدې سو، په شام کې دومره بدترین طاعون مرض لګېدلی دی چې په ګنټه ګنټه دننه کې انسانان ختموي. او اوس هم د حضرت ابو عبیده قبر په اردن کې دی، په شام کې دی، او د هغې سره یو ډېر غټ قبرستان و ادره ده. هغه ټول صحابه دي چې په دې طاعون کې ټول شهیدان سو. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله شام ته رانږدې سو او د طاعون معلومات ورته وسو، نو باره صحابه سره وغوښتو چې و شام ته، د شام دروازې له راورسېدی چې و شام ته ورننوځو که نه ورننوځو، طاعون خو بدترین طاعون دی. صحابه یې ټول سره راوغوښتو، مشوره شروع سو. صحابه ورته وایي د پیغمبر علیه صلات وسلام څخه مې د طاعون متعلق څه اورېدلي دي که مې نه دي اورېدلي. د صحابو درمیان کې حضرت عبدالرحمن ابن عوف ولاړ سو. ما په خپلو غوږو د پیغمبر څخه اورېدلي دي چې په کومه علاقه کې طاعون ولګېږي د باندې خلک به ورننوځي نه هغه علاقې ته، او چې په دې علاقه کې کم خلک دي هغه به د طاعون په وجه زله تښتي نه. نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي چې دا خو صفا خبره سوه، د پیغمبر علیه صلات وسلام صاف حدیث دی. نو موږ خو در اوسه شام ته نه یو ورننوتلي، نو موږ به خپله اراده برته ملتوي کړو، پر شا به روان سو. پیغمبر علیه السلام وایي چې کوم علاقه کې طاعون د باندې خلک دي نه ورسي. مابین کې حضرت ابو عبیده راوغورځېدی، هغې د شام والی دی، د دې مخ له راوتلی دی. هغه ورته ویل امیر المؤمنین اتفر من قدر الله، د الله د تقدیره څه تښتې؟ که چیرې زموږ په نصیب کې دلته مرګ لیکلی او موږ مرو، او که زموږ په نصیب کې مرګ نه و لیکلی موږ نه مرو، نو دا خو زموږ فیصله او تقدیر ده. ته خو د الله پر تقدیر باندې دونه کمزورې عقیده ده، د الله تعالی د تقدیره څه تښتې برته پر شا ځي. حضرت عمر څه ورته وایي؟ ورته وایي لو غیرک قالها یا ابا عبیده، کاش کاش دغه خبره ستا بغیر بل چا راته کړې وای. د دې معنا دا چې ته خو د پیغمبر مشر صحابي، تا ته خو د پیغمبر د خبرو ډېر معلومات ستا، نو کاش کې ستا بغیر بل چا راته ویلي وای، نو ما به هغه معذوره بللی وی چې دا ناخبره سړی دی. رسول ورته وایي، ورته وایي نعم نفر من قدر الله الى قدر الله، او زه تښتم د الله تعالی د تقدیره څخه، د یو تقدیره څخه تښتم بل تقدیر له. که چیرې زما مرګ دلته لیکلی وي دا هم د الله تعالی تقدیر دی، لیکن چې زه ولاړ شم هلته مې ژوند لیکلی دی دا هم د الله تعالی تقدیر دی. نو زه د دې مرګه څه د یو تقدیره څه بل تقدیر لزم. نو باره ورته وایي چې ګوره دا خو تقدیر نه دی چې بس هسې د بامه سره وغورځوه، که زه مړ سوم که ژوندی سوم چې زما په نصیب کې څه لیکلي. نه، د پیغمبر تعلیم خدا دی چې کومه خبره پیښه نه ده د پیښې څخه مخکې ډېر احتیاط کول، او د پیښې څخه وروسته که چیرې پیښه سو بیا د الله پر تقدیر عقیده ساتل. نو موږ ته خو در اوسه را پیښه نه ده، نو زموږ دپاره احتیاط دا دی، دا د الله تقدیر دی چې د دې لارې څه ولاړ سو. نو حضرت عمر رضی الله عنه واپس وګرځېدی. نو د تقدیر عقیده باندې د مسلمان دپاره ایمان ساتل دا د انسان اطمینان دی، دا د انسان سکون دی. چونکې د تقدیر ډېره باریکه عقیده یي، که زندګي ور روانه جمعه کې د دې متعلق یو څو خبرې کوو، الله دې قبول